د دې ملګری بوختنه ده چې دلته بعضی خلک د موږ نه تفوسونه کوي چې تاسو مسلک څه دی، تاسو په کوم مسلک باندې سئ. وایي دې خبرې موږ څه جواب ورکو؟ جواب دا دی وروره مختصرا چې موږ په هغه مسلک باندې یو چې په کوم مسلک باندې صحابه کرام وو. موږ د صحابه کرامو په مسلک باندې یو. کته وی چې په دې باندې څه دلیل دی؟ ورته دلیل نه دلائل په حدیثو کې بشمار زیات، په قران کریم کې ډېر ځایونو کې اشارات دي تشوید، بلکې په بعض ځایونو کې صراحتا امر شوی دی امنو کما امن الناس. ایمان د سره راوړي لکه څنګه چې د خلکو راوړي په اتفاق د امت سره. کما امن الناس د مراد صحابه دي. الله جل جلاله وی چې تاسو د صحابه په شان ایمان راوړي، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما انا علیه واصحابي، نجات والا او د کامیابی والا او د جهنم نه د بچاو والا ډله او خلق هر هغه دي چې زما په نقش قدم او د صحابه په لار باندې راځي. ګوري هر سړی به وایي چې لکه زه د جنت ټیکدار یم، زما تنظیم د په حق دی او زما مذهب په حق دی او زما د الله پیغمبر علیه السلام د هیڅ چا د تنظیم او د مذهب ضمانت نه دی کړی چې دا د بچاو والا دی. هغه چې صرف ضمانت د جهنم نه د بچاو او جنت د رسیدو کړي د چای کړي هغه خلکو کړي چې د نبی سلام په طریقه او د هغه د صحابه په لار باندې روان وي. د دې ضمانت د الله پیغمبر علیه السلام کړي. د هغه نه کته د هیڅ او د هیڅ یو مذهب د هیڅ یو امام د لاري ضمانت نه الله کړي نه د هغه پیغمبر علیه السلام کړي دي. او صحابه هغه خلق دي د عقیده لرلهم په کول پکار دي چې الله جل جلاله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت د فار په ټول امت کې غوړه کړي خلق دي. دا ټول امت د تابعین راونی سا د کې امامان او د کې نیکان زاهدان ټول قسم په الله د الله د پیغمبر د یو صحابي د یو سترګې سره برابر نه دي. هغه سترګې چې د الله پیغمبر په لیدل دی علیه السلام، بلکې دا غي د اختصار نه دي برابر. صحابه دومره لوی شان لري، ولی به لوی شان نه لري چې الله وایي چې دې په شان ایمان راوړي، د الله پیغمبر وایي چې دې په نقش قدم راځي دې په شان ایمان راوړي. دې سره دا خبره مهمه ووري. بعضی خلک تاسو دوکه کوي، سم د دوی تاسو امامان نه منئ، وته چاته ویلي دروغ ولې وي؟ کله مونږ ویل چې امامان مونږ نه منو، دا خو تاسو بهتان دی، دروغ دی په مونږ باندې. زمونږ عقیده د ائمه مبارک دا د خاص کر مشهور امامان چې کوم څلور دي، دا غي په اول سر کې امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد رحمه الله. مونږ دا د اهل سنت والجماعت امامان دي، زمونږ د سر ګلونه دي. لیکن دا چې پیغمبران وته نشو ویل، صحابه او درجه ته نشو رسوله. او دا عقیده د باره کې لرو چې دیم د صحابه په مسلک او منهج باندې دي، بلکې د موږ نه د صحابه مسلک مخکې قبول کړي دي او د دین خدمت ډیر زیات کړي دي. الله دې اجر ورکړي. د دې لپاره کړي چې الله د ځان ناراضي کړي. خو موږ هم شکر ادا کوو چې خدمت د دین کړي دي او خبري ولمنو. ټول خبرې د ټول امامانو موږ منو چې کمی هغه د قران او حدیث سره برابر وي. چې کوم ځکه یو خبره د هغه کمزوري و، یو شرح کړي، یو مسله کړي او هغه کمزوري یو حدیث متنی معلوم، نفاق وخت د الله پیغمبر پسې بیزو علیه السلام پسې بیزو. او دا عقیده لرو چې دیت الله په دې خطا باندې یو اجر ورکړي ځکه مجتهدین دي. خو یره د سینو شو کوله، د سیمون نه کوو چې یو حدیث راشي وځي هغه په یو طرف باندې یو د امام یو خبره په بل طرف باندې حدیث فرید او امام بسلار شو، امام ابو حنیفه رحمه الله بسلار شو، یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد رحمه الله یا بل امام بسلار شو. دا چې ته وی چې لکه رفولدین په منځ کې ولې نه کې زما مذهب کې نشته دی. دا چې ته وی چې لکه امین بالجهر ولې نه زما مذهب کې نشته دی. اترکات تراوی ولې نه کې زما مذهب کې نشته دی. منځ کې په سینه باندې لاس ولې نه دی زما مذهب کې نشته دی. خپې ولې نه لګي په منځ کې زما مذهب کې نشته دی. د دسي خلکو نه فنا غوښتل بکار دی. الله دې دسي وخت په باندې نه راولي، ځکه حدیث کې شته دی خو زما مذهب کې نشته دی. دا د هیڅ یو مسلمان صفت بنوي. مونږ د سينو چې په خفیه باندې امین مونږ چې په خفیه باندې مو او په جهر مو دواړه د الله پیغمبر لاري دواړو باندې عمل وکا. په حدیث باندې په دی وجه عمل مکو چې زما امام په عمل کړی دی، چې کوم حدیث باندې سا امام عمل نه دی کړی ته پنه کې. او دا سنور بسال. المهم خلاصه دا شو چې دا ټول امت مونږه د الله او د الله د رسول مونږ تابعدار ګرځو، د صحابه او تابعدار صحابه نه کتلان دي ګرځو. په ټولو باندې یو شان فرض ده اطاعت د هغه.
دا نشته چې ما او تابه بالفرض یو شانی تابعداري کوو هغه باندې امامانو باندې هغه سي تابعداري نه کول پکار نه یو شانی تابعداري په ټول باندې فرض ده او خاص کر ائمه او اربعه او نور امامانو کوم لوی دي هغه خپل غاړه ازادي کړي دي هغه د مونږ ډیر تابعدارو د الله او د الله رسول او د صحابه په مسلک باندې روانو د ډیر حرس ناغې د سویلي هر یو امام د سویلي چې زمون خبره کم ځکه د حدیث خلاف راتله دیوان له امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي امدغه رنګ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وي حرام ده په هر هغه چا باندې چې زما فتوا اخلي او زما دلیل ته نه معلوم او زما په خبره باندې عمل کوي با چې زما دلیل ته معلوم شي ځکه زما خبره خو دلیل نه دی مطلب دا دی زما دلیل په سلاش چې ما کم راغسي شاید زما دلیل کمزوري هغه صحیح نه نه المهم د ټولو مسلک هغه دا چې او زمونږ د ټولو مسلک دا دی د سلفو مسلک د صحابه مسلک زمونږ مسلک دی نو که اوس څوک سوال وکړي چې دغه مسلک موږ ته د امامانو راښودلی دی که نو ته صحیح ده دی موږ انکار نه کوو خو دا مطلب نه دی چې موږ ته د صحابه مسلک او د الله پیغمبر طریقه موږ ته راښودلې ده موږ هغه پرېږدو او دی پسې روان شو دې مثال دا ده چې اوس زه تاسو ته یو مسله د امام صاحب بیان کړم د هغې یو فتوا تاسو ته بیان کړم او تاسو بیا امام صاحب خبره پرېږدئ او ما پسې روان شئ ځکه چې ما تاسو ته امام صاحب مذهب او مسلک بیان کړ نه هغې پسې به ځئ ما خو صرف نقل کړ نو ائمو دیم د الله د پیغمبر علیه السلام طریقې او د صحابه مسلک موږ ته را نقل کړی دی نو باید د ټول یو مسلک د هغې پسې موږ لاړ شو دا مطلب نه ده چې بس دی موږ ته را نقل کړو موږ پیغمبر علیه السلام پرېږدو صحابه پرېږدو دی پسې بیا څه شو غوټه شو دا بیا د ناپوهه خلکو کار دی هذا بالله تعالی التوفیق والله اعلم